السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، اول را سره د ډاکټر ذاکر نایک د زوی طارق نایک یو وړوکی غوندې کلیپ دی، هغه واورئ او بیا په هغې باندې خبره کوو انشاءالله. अक्सर मैं मुसलमान से पूछता हूँ कि आप दावत क्यों नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इल्म की कमी है। इंशाअल्लाह जिस दिन हम आलिम बनेंगे उस दिन हम दावती काम शुरू करेंगे। अगर आप ठहरेंगे तब तक आप एक आलिम बनेंगे इस्लाम और दिगर मज़ाहिब में, तो वक्त कभी आएगा ही नहीं। अगर आप ठहरेंगे एक आलिम बनने जैसे शेख अहमद दीदात के जैसे, तो वक्त कभी आएगा ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी में मौजूद है, बल्लिगु अन्नी वलो आया। अगर आप एक भी आयत जानते हैं सही तरीके से इस्लाम के मुतालिक, तो आपका फर्ज है कि आप गैरों तक पहुंचाए। हर मुसलमान जानता है क्या सिर्फ एक खुदा है, कम से कम वो तो कहो। हर मुसलमान जानता है क्या अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कम से कम वो तो कहो। محترم ورونو، ډېرې یو اهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه ده چې یو مسلمان ته پکار دی چې هغه ته څومره دین زده وي باید هغه نورو خلکو ته ورسوي. دا نه چې دا به یو عالم جوړیږي، دا به فارغیږي، یو مفتی به جوړیږي، یو شیخ به جوړیږي، هغې نه وروسته به خلک نیکو ته رابلي او د بدونه به منع کوي، یا یو ښه خبره به، یو بیان، یو نصیحت، دا به هغه وخت کې خلکو ته کوي. نه، بالکل داسې نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه، ورسوي معنی اگر که یو آیات ولی نه، یو آیات تا ته زده دی صحیح طریقې سره، هغه بل مسلمان ورور ته ورسوه. یو حدیث دې زده دی، د دین یو مسله دې زده ده، بحیث یو طالب العلم ستا چې څومره مسایل زده دي باید دا ته نورو ته ورسوي صحیح طریقې سره. نو دې ته انتظار مو باسه چې تا نه به یو عالم جوړیږي، ته به یو فاضل، یو فارغ شکله، یو شیخ به شي، هغې نه وروسته به چې دی دعوت شروع کوي او خلکو ته به دین رسي. نه، څومره چې تا ته زده دي هغه چې دی خلکو ته په ښې طریقې سره هغه ورسوه.